په دې باندې کېدای شي ډېر خلک پوه نه شي چې کاناډا تقریبا 10 ولایت او یا هم ایالت لري. 10 ولایت او یا هم ایالت ځان ته مختلف امیګریشن لري مهاجرت لپاره. تاسو کولی شئ چې د ولایتونو لخوا همچنان کاناډا ته راشئ. که چیرې غواړئ چې مثلا د هغې ولایت په اړه تاسې د امیګریشن په اړه تاسې معلومات پیدا کړئ، PNP ولیکئ، فاصله د هغه ولایت نوم. زه دغه ولایت دلته لیست کوم، دلته تاسې وګورئ او هغه PNP ولیکئ، فاصله هغه ولایت ولیکئ، اتومات تاسو ته ټول د امیګریشن هغه راځي، مثلا معلومات راځي. تاسو کولی شئ چې هلته اپلای وکړئ مستقیم او ځان راجستر کړئ د هغې امیګریشن ته. که ډېر جزئیاتو ته ځئ، زما چینل یوټیوب ته لاړ شئ، هلته وګورئ، دغه فالو سره څنګ ته ما چینل یوټیوب دی، هلته ورشئ وګورئ. ما لږ ګزارش ډېر تشریح درکړی، نو هلته تاسو کتلی شئ. مننه.